د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د راروانې عیسوي میاشتې په شپږمه د 23 ورځو 3 ورځنیو او یوازینۍ ټیسټ لوبې سیریز د هند په لکنو ښار کې ترسره شي. د دغه سیالیو لپاره ویسټ انډیزي لوبډلې لا له وړاندې خپله لوبډله اعلان کړې وه، خو تازه د افغانستان کرکټ بورډ هم د دغو سیالیو لپاره د راشد خان تر کپتانۍ لاندې لوبډله اعلان کړه. د یو ورځنیو لوبو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، محمد اصغر افغان، حضرت الله زازی، رحمت شاه زرمتی، جاوید احمدی، افسر زازی، گلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، ابراهیم زدران، یمین احمد زی، نوین الحق، اکرام علی خیل او مجیب رحمان شامل دي. یو ورځنۍ لوبې به د نومبر په 8مه نیټه پیل او تر 18مې نیټې به دوام وکړي. د 20 ورځو لوبو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان ارمان، محمد اصغر افغان، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، رحمان الله گربز، گلبدین نایب، محمد نبی ساخیل، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فرید احمد ملک، یمین احمد زی، نوین الحق، سید احمد شیرزاد او مجیب رحمان شامل دي. 20 ورځې لوبې به د نومبر میاشتې له 14 تر 18 نیټې د هندوستان د لکنو په ایکانا لوبغالي کې ترسره شي. دغه سیالیو ته په شپږیزه لیګ کې تر ټولو زیاتو منډې جوړونکي نورعلي زدران ته په یو فارمټ کې هم د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوې او په یو ورځنیو لوبو کې حشمت الله شهیدي چې د افغانستان له اعتباري بیټسمنانو څخه شمیرل کېږي چانس نه دی ورکړل شوی. تر څنګ 20 ورځو لوبو ته په اعلان شوې لوبډله کې بیا 4 اوپنر توپوهونکي شامل شوي دي. تر څنګ په تیز توپ اچوونکو کې دولت زدران او شاپور زدران ته په لوبډله کې موقع نه ده ورکړل شوې او په ځوانو توپ اچوونکو سید احمد شیرزاد، یمین احمد زی او نوین الحق باندې باور شوی. په هر حال تاسو د اعلان شوې لوبډلې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.